دا د څو اخیستې ځان ته؟ 15,000 دا د 15,000 هېڅ لیدونکو 15,000 روپۍ اخیستې ده. ګورې دا یې ځان ته اخیستې، ځان د قرباني کې. یو بل ځي ته راغلی یم، هغوی وایي چې دغسې مال پوره په ننګرهار نه پوره په افغانستان کې نشته دی. تاسې راسره اوسئ چې ګورو. خواکه هغلته ودرېږه مکمل. دا ګوره د دې بیه څنګه لګولې؟ ما ډېرې خبرې نه کړې. 1,20,000 1,20,000 دا وګورئ. د دې مخم دی خواکه دغه مال نه وګورئ. د دې قیمت څنګه دی؟ 1,02,000 وګورئ. ماشاءالله قدې مانې قد جګ دی. ګورئ مانه لوړ قد اورېدلې مې ولیدلې مې نه و. خلک به ویلې که نه چې زما نه جګ قد دی دغه دی ماشاءالله. دې ته ګورئ دا په 1,02,000 دا وګورئ. د دې بیه 1,15,000 ماشاءالله. وګوره هېڅ څه نه وایي، خواره والا نشته دی. دا ټول مورې 1,20,000 قدرمن. دغه ټول مال نه وګورئ. بیا ادرس در کوم. دغه بل دا هم 1,20,000 ښه بیه واخلئ. دا څنګه ده؟ 1,15,000 څو دی؟ 1,10,000 دا 95,000 دا ښایسته وه. د 95,000 ښه دا 1,15,000 ښه دا 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 د څو اخیستې ځان ته؟ 15,000 د 15,000 هېڅ لیدونکو 15,000 روپۍ اخیستې ده. ګورې دا یې ځان ته اخیستې، ځان د قرباني کې په 15,000 روپۍ. څنګه دی؟ نو قدرمندو شکر دی. تقریبا ریټونه تاسو واخیستې. بیه دا به نه خرڅوئ؟ دا لیدونکو ته ویم چې دا نه خرڅوي. ښه او که بس که تاسو ته درکې نشم ویلی نو قدرمندو ښه ته راشئ که نه ادرس راکړه. ښه تاسې ادرس هم واخلئ. نور کولی شي چې ډایرکټ دغې مارکیټ ته راشي. دغه کوم ځای دی؟ د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ دغه بټي کوټ منډۍ ده که نه، هر سړی پېژني دلته. ښه دا کوم فارم دی؟ دا منډۍ ده. منډۍ ده. حاجي امیر غني فارم دی. دا حاجي امیر غني فارم. نو قدرمندو ادرس هم واخیستو، راشئ. نور مالونه شکر الحمدلله دغلته ښه دي. نور اجازه راکړئ. الله حافظ.